مینېږو نو څنګه وکړو؟ ته چا سره مینېږې؟ زه چې هر چېرته ښایسته ووینم بیا مینېږم. ښه بدرنګه پسې نه ځې؟ بیا یوه ورځ بعد مې بیا له یادې وتلي. مه کوه زه درته یو خبره وکړم. مور لرې پلار لرې یو ښایسته مېړه وکړه کلار یې ورسره ګرځه. څه کوې دا چونګړو منګړو سره سبا دې دغلته شرمېږي. راځه مایرامه ته هم راځه ما ته دعا وکړئ چې یو ښایسته ښځه لاس جګ کړئ. زه به تاسو دې قرآن شریف تاسو دې خدای داسې ورمېږونه مات کړي که تاسو به ماته دعا نه کوئ. آیا کې خلکو سره کښېنئ آیا کې چې او ملا صاحب په خیر علي ملا صاحب الله دې د سره وکړي. ما په دا ټوغن ټیک ټاک کې دا ملا صاحب ډېر خوښېږي. هغه خپله دروند او زه خپله هم دروند یم. تاسو به یو لاس ماته جګ کړئ. الله پاک دې ښایسته ښځه درکړي. دغسې داسې دعا کوي صحیح داسې یو غټ لاس ونیسه چې که یو دا روزه ده ته دې روزې په خاطر او د دې هغه په خاطر باندې لاس خطا نه سي. دعا منګه کوو. نه ته دعا کوله ده امین ته پسې وایه. دعا به دغه ته کوه نور به دا موږ غونډه پسې امین وایو. واله صدقه ما خو ډېرې دعاګانې وکړې قرآن وولم زما دعا نه قبلېږي. خو ښه ونیسه الله پاک دې ټول مې جنت ته ای خدای دې په تا بیخ کې دانه راجګه څه چې په تا بیخ کې دانه راجګه سي چې در باندې لاس ونیسه ولې جهنم ته لیږي وچري. الله دې ټول مې جنت تباه او برباد کړي. وای امین. څوک چې مینان دي الله دې جدا کړي. ولې مې خدای مې نه تباه کوي ولې مې تباه کوي ولې وجري سبب ولې مې دشکې اوس به خیره ولې کېږي ولې دعا خو نه چې کولی راته تا باندې نه کوم دا بله جلۍ باندې کوم وابه دا څه سوله دا جلۍ تا باندې د ما توبه بې کوه لرې جلۍ سبا به هم دلته موټر باندې وکړي لرې څه چل به را باندې وکړي ولې کوې سمه دعا کوم ونیسه. الله دې ټولو مجرتانو ته یوه ښځه ورکړي. امین. نه ما ته مجرتان دا نور په تندر ولګي اول ما یاد کړه چې زه په خوندي سم ښځه الله دې اول تا ته یو ښایسته چیته پیته بدرنګه ښځه درته په نصیب کړي. امین. خدای دې ما ته ټول خدای مې توبه بس ما دعا مه کوه ته بس به مې ته بند کړه جلۍ به توبه مې ده تا نه څه سولې وه پېغلې زه مجردانو ته دعا کوم پرېږدې دعا مه کوه ته دلته خرمتوب ته راغلې څه سولې وه جلۍ تا زړه سي تور ده هله قربان ته دعا وکړه لرې که دا موږ پخه ماړي سبا مولا په موټر وکړي. ما ته دعا نه راځي. تا ته چی درځي؟ زه ونیسه صحیح دعا درته کوم. داسې خو کولی چې خدای یو ښایسته ښځه راکړي و خدای دې په داسې ګوره ته خبرې ته غوږ نیسه زه درته دعا کوم. امین پسې وایي خلکو وجرې رښتیا وکړه روزه خدای پاک چې دا په یو سړک روانو اوسې د یو کور یو ښایسته نجلۍ راووځي. نه دغه چې نجلۍ کیانې دلته ما سره مخ کېږي زه سلام هم پرې نه اچوم. خو ګوره یو سمه نجلۍ درته ښیم سمه مسلمانه ښایسته نجلۍ درته ښیم. سمه ښایسته مسلمانه نجلۍ د په لاره کې ووینې او بیا ورمین سي او بیا دواړې هغه هم در باندې مینه سي اتې د دواړو مینه هم شروع سي بس مینه وکئ په آخر کې چې دا غوږ سټه نه په آخر کې تا ته خیانت وکړي او سره بین سي او ته بیا شکستې عشقي وخورې څنګه خوند به وکړي. ای خدای دې په داسې سپین ږیرې سړي واړوه ښه الله دې تا په دا سپین ږیرې سړي واړي چې په سپین ږیرې سړي واړي تا ما ته داسې دوه لږ شکایت ته مې خوړې لږ بغارې مې وکړې تا بس په زړه نه یخ سوی او دا نیم ویښته دی چې پاتې دي الله ته هم درته کال کړي. خدای دې نه کې جلۍ داسې یو رقم ځواني مې وه لکه پر باندې به چې په روټ روان وم درګر د جنکیانو به شپېلي ما پسې وخل او اوس چې د لاسه او زه چې کله بیرون ته ځم بیا چې ما څوک وویني بیا وایي سبحان الله داسې تا ما نه ملغلرې بادېږي دا څوک چې د ځان صفت کوي دا بدرنګه ده باور وکړه ماله ملغلرې بادېږي ملغلرې تا څه سوچ وکړه دا څوک چې ځان صفت کوي دا بدرنګه نه وي
او خایسته اکه سیسی لګولې دا بدرنګي دا زه ګارانټي ورکوم. ګوره د ښایسته هلک ښځه چې ده بدرنګه یي چپ شه کله ما خبره ته د وکړه بدرنګ هلک ښځه بیا ښایسته یي زه د سیم د ما مثال د سیده لکه دیاترو او زه د چې خوګم لکه خورما وای بدرنګ غږ دی ده ترت وای بدرنګ غږ دی ده ما داسې غږ ده چې هر چا اورېدلی مین سوي دي ورباندې نه جلۍ غږ دې شور مه کوه هغه ته سوی ده نرانو ته سوی ده الله ودې تا په نیا باندې زه وکړم الله د مجرد تباه که خدای دې داسې بیا کې دانه راجګه که ښه ولې مې تباه کړې لږ تباه یم دوه راته وکړه نور د سبا به راباندې سپین ږیری به یې ختم بیا نه راکوي مړ شو به وجرې مه داسې ځای کې داده ګوره الله دې داسې ځای کې دانه وخي زه چې ډاکټر ته یې ونسي ښودلی خبر پوهېږي که پوهېږي کوم مینې نه سم ګوره شوتله زه جوړه تا کړې په چی شی ووایم ته خبرې ته غوږ څه زه تا ته خبره کومه ښه ما یو دفعه مینه وکړه ښه بیا د ما پلار زه ور نه کړم ښه د هغه نفر پلار به چې ما پلار ته زنګ وښه بیا به یې سمې خبرې نه کولې بیا به یې ویلې چې زنګ مه وښه زه خپل لور نه در کومه ته په خبره یې که نه غټ سړی یې بیا د هغه پلار چې ده د ما پلار ته چې ده بیا زنګ بیا د هلک ته یې ویلي ول چې زه نور دته شی نه کوم د ده پلار ته زنګ نه وښم زه یې خواستګاري نه کومه که ته خپله ورځې ورشه بیا د هغه پلار چې ده وایي دا د ده پلار ماته بې احترامي کوي زه ورته وایم چې مونږ درځو ډېر راغلل بیا چې ونه کړل بیا یې ور نه کړه بیا هغه هلک ویلې بیا پلار یې د ده لپاره چې هغه هلک د ما له سره نه تېرېده بیا جګ سو د خپل د ما فکر کومه تاسو د درغانو هغه کړې ده ما جلۍ مرګ ته غټ سمندر باندې پسې راګرځم شور مه کوه ځان مې مړ کړی ته غول مه خوره ته خبرې ته غوږ ونیسه 2.5 کاله ته یو نفر سره واوسه څونه د هغه نه جدا کېدل څونه سخته وي ځانم 2.5 کاله هېڅ شی مې 2.5 میاشتې زه 15 کاله وم او هغه د بل چا سوله زه څه وکړم هغه د سمندر باندې پسې راګرځم خو د تا ما ته ویلې پاسپورټ زه لرم دلته هوایي راتلی شم ما ته وایي ما سره مینه لرې مالې و وایي راګرځه راپسې دې سمندر کې پاسپورټ مې مشکو خپل بزنس مې خپل دوکانونه مې ټول مې خرڅ کړو او دلته پسې راغلم یاره یوه خبره وکړم خفه نه سې ډېر بې عقل راووتلې ته د یو چا لپاره دومره نه دا خو ما غیرت ته که نه زه خو وفادار یم که نه غیرت خبرې خلک ما نه زه د تا په غیرت کې زه غول وکړم په داسې غیرت چې تی نرې زه خو ګوره غیرتي انسان د الله خوښېږي زه غیرتي یم که ما سره څوک کوي هغه د خپل کار ده مطلب باندې پوه شې زه سیمه